سلامونه ستړي مشئ له زیر نیوز څخه د دې مهال خبري ټولګې ته مو زه شبنم وزیري هرکلی کوم. نن دوشنبه د روان لمریز کال د غبرګولې 15مه نیټه او د 2025 زیږدیز کال د مې 26مه نیټه ده. په سر کې هم پام وکړئ کورنیو خبرونو ته. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان کولی شي د سوداګرۍ او ترانزیت په څلورلارې بدل شي. مولوي امیر خان متقي د چین د لویدیځ د 20 نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې چې د سیچوان ولایت په مرکز چانګدو کې جوړ شوی ویلي افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو، ځوان نفوس، کرنیزو تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت له امله کولی شي د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ څلورلارې شي. زه په ډېرې خوښي د دې یادونه کوم چې په دې نندارتون کې افغان سوداګر هم شتون لري. دا نندارتون له افغانستان سره د چیني سوداګرو او پانګوالو د همکاریو جوړولو ښه فرصت برابرولی شي. لویدیځ چین د مرکزي جنوبي اسیا او منځني ختیځ ترمنځ د یو تاریخي پل حیثیت لري. افغانستان هم د خپل جغرافیایي له برکته ځان په وچه کې محاته هیواد نه بلکې د دې نورو هیوادونو په څیر ځان یو ځمکنی پل بولي چې ملتونه، بازارونه او تمدنونه سره نښلوي. ښایي تاسو ته معلومه وي چې دغه پل د تیرو 45 کلونو جګړو او ناامنیو له امله خپل رول له لاسه ورکړی و، ځکه د ناامنیو او جګړو شتون له ګاونډیو هیوادونو دا فرصت اخیستی و چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د اقتصادي همکاریو د څلورلارې په حیث استفاده کړي. د ښاغلي متقي په وینا اسلامي امارت په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره خوندي چاپیریال برابر کړی او بهرني پانګوال او سوداګر کولی شي په ډاډ سره دلته فعالیت وکړي. نوموړی چین د افغانستان ښه اقتصادي شریک وباله او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت د چین رول په کرنه، ټکنالوژۍ او زیربناو کې مهم بولي. د امریکا متحده ایالاتونو د لږ تر لږه 10,000 افغانانو د ویستلو پریکړه کړې. UN خبري اژانس راپور ورکړی چې دا پریکړه به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت په وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو د بیرته راګرځېدو لپاره پرلهپسې هڅې کړي او چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او اوس مهال ټولو ته پکې د امن، کار او عزت فضا برابره شوې ده. افغانان د کډوالۍ له اړخه له ژور بشري بحران سره مخ دي. سلګونه زره افغانان چې د پاکستان او ایران لخوا ایستل شوي اوس په افغانستان کې له بېوزلۍ، بیکارۍ او د مرستو له نشتوالي سره مخ دي. پاکستان او ایران له تیرو څو لسیزو راهیسې د 15.25 میلیونه افغان کډوالو کوربهتوب کړی، خو په دې وروستیو کې له یادو هیوادونو د افغانانو د شړلو لړۍ زور اخیستی. یوازې د اپریل په میاشت کې له 280,000 زیات افغانان له دې هیوادونو یا جبرن ایستل شوي یا یې پرې فشار راوستی چې ووځي. پاکستان او ایران داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې افغانستان له ژور بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. بل لور د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ د راستنه شویو افغان کډوالو سره د بیړنیو مرستو لپاره شاوخوا 80 میلیونه ډالر اړین ګڼي چې بیړنۍ نقدي مرستې، خواړه، موقتي سرپناه او ځانګړي خدمات ورته برابر کړي. ورته مهال پاکستاني رسنیو افغانستان ته پر صادراتو د 10 سلنې مالیې له لرې کولو خبر ورکړی. د پاکستان له دغه اقدام څخه موخه د دوه اړخیزه سوداګرۍ پیاوړتیا او د اقتصادي اړیکو ښه والی ښودل شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستان او افغانستان د صنعت او سوداګرۍ ګډې خونې په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان د عوایدو فدرالي بورډ لخوا نوي اصلاحات به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت اسانه کړي. دغه اصلاحات چې په څو نویو لارښوونو کې بیان شوي موخه یې د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او د ډیورنډ کرښې هاخوا د سوداګرۍ د خنډونو لرې کول ښودل شوي دي. د دې خونې په وینا یو مهم بدلون د افغانستان د ځینو صادراتي توکو په صادراتو د 10 سلنه مالیې لرې کول دي چې تمه کېږي د دواړو هیوادونو سوداګریزه سیالي پیاوړې او پاکستان ته د صادراتو لړۍ اسانه کړي.
روسیې له افغانستان سره د 1280 ټنه اوړو مرسته وکړه. روسیې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له لارې له افغانستان سره د افغانانو د لاسنیوي په موخه د 1280 مټریک ټنه غني شوي اوړو مرسته وکړه چې د یاد پروګرام له لارې به د هیواد په شمال زون کې اړمنو کورنیو ته وویشل شي. د روسیې لخوا دا مرسته تیره ورځ د غبرګولي په 4 نیټه په شمال زون کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شوه. ورته مهال په مزار شریف ښار کې د روسیې کنسول ایګار نیکالایف د خوړو نړیوال پروګرام ته د دې مرستې د سپارلو پر مهال له افغانانو سره د مسکو د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د هیواد په کچه د پولیو ضد دویم ملي کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت له لوري د نړیوالو مرستندویه ادارو په ملاتړ د ګوزڼیا پولیو ضد واکسین دویم ملي کمپاین پیل شو. د یاد وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان وایي چې دغه کمپاین د روان زیږدیز کال د مې میاشتې له 26 تر 29 پورې د هیواد په ټولو حوزو 4 ورځنی ملي کمپاین پلی کیږي چې په لړ کې به یې شاوخوا 11.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نوموړی زیاتوي د دې کمپاین په ترڅ کې به هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 40 تر 59 میاشتو پورې وي البنډازول ګولۍ هم ورکړل شي ترڅو د چینجیو له اړوند ناروغیو خوندي پاتې شي. د 1404 کال په لومړیو 2 میاشتو کې افغانستان ته د څه باندې 15,000 بهرنیانو تګ راتګ ثبت شوی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د 1404 هجري لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې د هیواد هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د 15,088 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی. د یادې ادارې ثبت شوي معلومات ښیي چې په دې موده کې 2658 بهرنیان چې 19 ښځې د هیواد ته راغلي او 2393 تنه چې 68 ښځې وې له هیواده وتلي دي. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سخت ورښت او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د سخت ورښت او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. یا د ادارې پر خپله ایکس بڼه لیکلي چې سر له نن دوشنبې د غبرګولي تر 5 په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او وردګ ولایتونو کې د ورښت اټکل شته. د دغې ادارې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت کچه له 10 تر 30 ملي مترو پورې ښوولې ده. کورني خبرونه هم دومره و. عزیر صافي به مو د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړي. غزه کې پر یو ښوونځي د اسرایلو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي د اسرایلو د صهیونیستي رژیم د هوایي بریدونو په ترڅ کې په غزه کې لږ تر لږه 10 تنه شهیدان شوي دي. د بشري مرستو د رسونې یو لوړپوړی چارواکي او یو سیمهیز خبریال هم د مړو شویو کسانو په ډله کې شامل دي. رویټرز وایي دغه تلفات د یرغلګر رژیم په جلا جلا بریدونو کې په خان یونس، جبالیه او النصرات سیمو کې رامنځته شوي دي. روغتیایي چارواکو ویلي چې سیمهیز خبریال حسن مجدي ابروده د خپلې کورنۍ له څو غړو سره یوځای د یو هوایي برید په پایله کې چې د دوی کور یې په نښه کړی او په جبالیه کې شهیدان شوي دي. ورته مهال د مالتا لومړي وزیر ویلي هیواد به فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د راپورونو له مخې د مالتا لومړي وزیر رابرت ابیلا اعلان کړی چې هیواد به د جون په میاشت کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. دغه اعلان هغه مهال وشو چې ابیلا د یوې سیاسي غونډې پر مهال د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې کولې. نوموړي پر غزې د اسرایلو د صهیونیستي رژیم بریدونه وحشیانه وبلل او زیاته کړه چې د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندنه د دوی اخلاقي مسؤلیت دی او دا به د جون پر 20 نیټه د یو نړیوال کنفرانس وروسته رسمي اعلان شي. امریکا کې د یو ډلهییز برید په پایله کې لږ تر لږه 11 کسان ټپیان شوي دي. امریکایي رسنۍ فاکس نیوز راپور ورکړی چې د سویلي کارولینا په لیټل ریور سیمه کې په ډزو کې 11 کسان ټپیان شوي دي. د یادې سیمې پولیسو ویلي چې ټپیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي او دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دی ځکه یو شمېر ټپیان د سیمې خلکو له لوري روغتونونو ته وړل شوي دي. د یادې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو پولیسو ویلي چې پلټنې روانې دي. ټرمپ د اوکراین په وړاندې د پوتین پر کړنو نیوکه کړې. ټرمپ د یکشنبې په ورځ د نیوجرسي ایالت په موريسټاون ښار کې پر اوکراین د روسي برید ته په غبرګون کې ویلي چې نوموړي له پوتین سره تل ښې اړیکې لرلې.
خو اوس کارونو ته راکټونه لیږي، خلک وژني او د نوموړي دا کار نه خوښوي. ټرمپ زیاته کړه چې پوتین د خبرو اترو پر مهال پر کیف او نورو ښارونو راکټونه ویشتلي دي. د ټرمپ څرګندونې له هغه وروسته وشوې چې روسي ځواکونو پرون پر اوکراین سلګونه ډرونونه او توغندي وویشتل. اوکرایني چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. له بل لوري د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادلې وروستی پړاو ترسره شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل روسي راپور کې ویلي چې مسکو او کیف تازه سلګونه بندیان تبادله کړي. راپور کې ویل شوي دا د روانې جګړې تر ټولو په لویه کچه تبادله وه چې دغه بهیر دریم او وروستی پړاو و. ورته مهال د اوکراین پلازمینه کیف او نورې سیمې د روسیې د پراخو ډرونونو او توغندیو تر برید لاندې راغلي چې لږ تر لږه 12 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د روسیې دفاع وزارت ویلي و چې دواړه خواوو 303 سرتیري تبادله کړي او تر دې مخکې هم د شنبې په ورځ 300 جنګیالي او ملکیان تبادله کړي وو او د جمعې په ورځ یې بیا 390 تنه تبادله کړل چې د روانې جګړې تر ټولو لویه تبادله بلل شوې ده. د نن ورځ مهم بهراني خبرونه همدومره وو. د نورو خبرونو د اورېدو لپاره زموږ له همکار سره اوسئ. له عزیر ساپینه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم د سپورټ له ډګره. د 2015 کال د IPL په سیالیو کې د افغانستان ځوان څرخونکي ورو بالر نور احمد د ډیرو وکټو د اخیستونکي په توګه لومړی ځای خپل کړ. نور احمد دا ویاړ داسې مهال خپل کړ چې د نړۍ مشهور بالرانو پراسید کرشنا، ټرنټ بولټ او جورج هیزلوټ ورسره سیالي کوله. خو د دې ځوان افغان ستوري د نظم، زړورتیا، مهارت او ژمنتیا د دې لامل شوه چې تر ټولو مخکې شي او د IPL د بانجاني خولۍ مستحق وګڼل شي. دا لاسته راوړنه یوازې یو شخصي بری نه دی بلکې د یوه جګړه ځپلي هیواد په استازولۍ له خړو کوڅو څخه د رڼا ډکو سټیجونو پورې د رسیدو یو ویاړلی داستان دی. د هند او افغانستان مینوال اوس د IPL په وروستیو لوبو کې نور احمد ته د ویاړ په سترګه ګوري. هغه د افغان ځوان نسل لپاره نه یوازې یو ملي ستوری بلکې یو اتل دی. دا ویاړ ښیي چې افغان ځوانان که لاره ورته برابره شي کولی شي د نړۍ تر ټولو لوړو سیالیو کې خپل پوخ ځای جوړ کړي. نور احمد د هغو اتلانو په کتار کې ولاړ دی چې افغانستان د کرکټ نړۍ ته ورپېژندلي دي. زموږ خبري ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا درنه اجازه غواړم. ښې چارې.